تبر. ځینې خلک تپوس کوي چې تبر ته په انګلیش کې څه وایي. تبر ته په انګلیش کې اکس وایي. اکس AXE اکس. پکس اکس. پک اکس. پک اکس مطلب ګنټې یا میتې ورته وایي. تبر ته په انګلیش کې اکس وایي او پکس اکس دا ګنټې ته وایي. تنور. ځینې خلک د دې هم تپوس کوي چې تنور ته په انګلیش کې څه وایي. تنور ته په انګلیش کې اوون. اوون OVEN. تنور ته په انګلیش کې اوون وایي. فرایینګ پین. فرایینګ پین مطلب کړائی یا دې ته ځینې خلک نور نومونه هم الي، نو په انګلیش کې ورته فرایینګ پین وایي. لور. په انګلیش کې لور ته څه وایي. ډېر خلک د دې هم تپوس کوي. په انګلیش کې لور ته سیکل وایي. سیکل SICKLE. سیکل. سیکل معنا لور. بیلچه. بیلچې ته په انګلیش کې څه وایي. شاول. شاول SHOVL. شاول. بیلچه. اره. ارې ته په انګلیش کې سا وایي. سا SAW. سا. خو په یاد ولرئ چې یو سا هغه لیدلو ته هم ویل کېږي. ریسپ. ریسپ معنا سوان. هغه سوان چې موږ پې چاړه، تبر یا چاقو تېره کوو، هغې ته په انګلیش کې ریسپ وایي. RASP. ریسپ. ریسپ معنا سوان. پیچکس. پیچکس ته په انګلیش کې سکریو ډرایور وایي. سکریو ډرایور. سکریو ډرایور. سامسۍ. لیډل. LADLE. لیډل. ترماس. ترماس ته په انګلیش کې واټر فلاسک. واټر فلاسک وایي او ترماس ورته هم وایي. بمبه. بمبې ته په انګلیش کې ټیپ وایي. TAP. ټیپ. ټیپ معنا بمبه. چانک. چانک ته په انګلیش کې څه وایي. کیټل. کیټل KETTLE. کیټل. کیټل معنا چانک. All right dear friend, here is the end of lesson. See you inshallah the next time. د الله په امان خوشحال او آباد اوسئ.